أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل أويا للمؤمنات مؤمنان زنانوتا يغضضنا چخکت دی ساتي من ابصارهن سترګ خپلې ويحفظنا او حفاظت کوي فروجهن دخلو شرمګاهونو ولا يبدينا او نه ښکار کوي زینتهن زینت خپل الا مگر ما هغه ظهر چخکاروي منها د اغینا اچانک کارشي چرته لار کې روانه ده هوا پر راغله او مخکې نه پرده لري کړل شو او یا هغه څادر دی چې د ځان باندې چولې دي نو هغه خنشي پټولې وليضربنا او فقاد چې وادي چي دي دا زنانا بخمرهن او پټي خپلې څادرونه خپل لوی څادر ته ویل کیږي على جيوبهن بخلو غریوانونو باندې ولا يبدينا او نه ښکار کوي زینتهن خاص خپل الا مگر لبعولتهن ښکار دي کیدا خپلو خوندانو ته او ابائهن یا پلاران د دی خو سترنا حجاب ستر کلاول سوا د خوندنا اچاته اجازه نشته او ابائهن یا پلاران د دوی او اباء بعولتهن یا پلاران د خوندان د دی سخر او ابنائهن یا زامن خپل او ابناء بعولتهن یا د خوندان زامن پرکټي وغیرہ او اخوانهن یا ورونه د دوی او بني اخوانهن یا زامن درونه د دوی یعنی ورونه او بني اخواتهن یا خوریونه یعنی زامن د خویندو او نسائهن یا زنانا هن د دوی دغه کې حکم دار چې سوا د مسلمانانو زنانونه او زنانو تم مخ کړه کوي چې کوم زنانا د تاسو مسلمانان نه او خاص کر هغه پرده چې کما ستر کې راځي دا خو بالکل هغه د لپاره ممنوع دی هغه ته هم ځکه چې هغه بیان کوي نور خلکو ته او ما ملکت یا هغه چې مالکان شي وي ايمانهن خلاصون د دوی او تابعین او یا هغه خادمان غیر اول الاربتی چې نوی هغه خواهش لرونکي انداسي عمر تر رسیدلی وي یا داسي کیفیت کې دی هغه یا داسي حالت په هغه باندې چې هغه ته خواهش ناراضي شهوت باغت ناراضي من الرجال د سړونا او طفل یا مشمان الذين هغه مشمان لم يظهروا چاغي خبر نوي هغه ته اظهار نه شوی على عورات النساء عورات ته شرمګه ستر د زنانو ولا يضربنا او دې نوهي بارجلهن پخپوخ په باندې زمکا پتو تیز باندې دي زمکه نه وهي ځکه چې هغه سره اظهار کیږي د هغه خاصه چې کم د دې د جرمګاونو په بنیاد باندې او یا د نور شینو بنیاد باندې کړی ليعلم د دې لپاره چې معلوم شي ما هغه شی يخفينا چې دې پټي من زینتهن د دې د خاصنا پتیز قدم سره وتوبوا توبوا بسیتا سټول الى الله تعالی جميعا اټول ايها المؤمنون یا مؤمنانو لعلكم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شي وانكحوا او نکاح کوي ایام لفظي منا کون دي ته ویل کی هغه خزه چې خاوند مرشي د اغه نکاح کول د لپاره ضروری دي چې اغه لپاره ان نور د بدکاری لاري هم جوړيږي د بدکاری نه علاوه چې کوم ټینشن کیږي هغه خزه او د ننګور لپاره او د بچی لپاره یو لوی مصیبت هم یغه او نور تفصیلی کوسو یا بیا وایي چې دا وایي وانكحوا الايام او نکاح کې ور کوي هغه کونډه منکم دستاسنا والصالحین او نکان من عبادکم استاسو د غلاماننا ان خپل غلامان ته هم نکاحونه آسان کوي او په نکاح کې هغه ته غزرانه راولي چا سره چې هغه خپل نکاح تاسو مناسب غنئ
و امائکم او وینځ دستاسو ان یکونو کچری وی دوی فقراء غریبان د غربت په بنیاد باندې نکاح نه کوي نو یغنیهم الله غنیب کی الله تعالی مالداری کی بکی الله تعالی دوی من فضله د خپل فضلنا والله ولا تعالی واسع اغلوی دے وسط ولد علیم او په هم دے وليستعفف او پکار دے چی ځان دی بچ کی الذين اغکسان لا یجدون چنمومی نکاحا نکاح ان یا خزنه ملاویږي یا پیسې نشتا دي یا حالات نه دي برابر خو نکاح کولای نشي نو دې ځان بچ کی حتی ترغه وخت پورې ان د څنګه ځان بچ کی د بدکارۍ نه یغنیهم الله چې مالداری کی دوی الله تعالی من فضله د خپل فضلنا بخاری شریف کی حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم سړی طاقت نه لري د نکاح کولو پکار دی چې د غیدی روزي وساتي او روزي ساتل داسې روزي سره داسې په انسان کې د صبر ماده پیدا کیږي چې هغه د بے نکاح هغه عمر چې کم دی هغه اسانه سره تیرول شي والذین اهاکسان یبتغون چغی لټی الکتاب کتاب غلامانو ته چې کوم غلامانو ته طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی و د ازادي چې دا لیکو کی مالک سره چې مثلا زبتا ته 50 سره لزر دونه پیسې بدر کومه او دا وزتا ته کستوار یا دومره وخت کې بدر کوم چې پیسې مې درکې نو زب آزاد شمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم داو چې تاسو دې سره امداد وکړي او دې سره امداد په زکات باندې هم کیږي ځکه چې د غلامی د کیفیت او د خبره د ختم شي کړي کم از کم شي مما اغنا ملکات مالکان شي دي ايمانکم خلاصون دستاسو فکاتبوهم بستاسو لکی اغا ان علمتم کچری تاسو پویږي فیهم خیرا چې بده کې څه نکیشتا واتوهم اور کی دوی ته مم مال الله مال الله تعالی نا الذي هغا آتاکم چې الله درکړی تاسو ته ولا تکرهو او ما مجبور کوي تاسو په زور مکوي فتياتکم بخل وین زبان دی ما مجبور وای تاسو وین ځخپلې علی البغاء په بدکاری باندې ځکه چې خو وین ځوین کار خو کولای نشي او دا په مکه معاشره کې دا خبره ډیره زیاته و ناغي ما مجبور وای په بدای باندې ان په بدکاری باندې ان اردنا کچیر اغي غواړي تحسنا پاک ساتل ان دې مطلب دا نه چې پاک نه ساتل غواړي نو بیا کوا نه چونکی الله تعالی خبره داسې کوي چې کومه کیفیت الته موجودي دا غي الته کیفیت ورسته خدا پابندي ولګي د پدیال سبانه بهرحال هر هغه صورت چې بدکاری د پاره ده هغه حرام ده لتبتغو د لپاره چې تاسو ولټوي یا حاصل کړئ اردا سامان فائدہ الحیات الدنیا ژوند د دنیا ومن یکرههن او هغه څوک چې مجبور کی دوی فإن الله بس بشکل تعالی من بعد ورستو اکراههن د دې مجبور کولنا غفور رحیم مفکون کې مهربان دی یو هغه وینځ شو کنه او دین علاوه د حکم سره هغه زنانه چې چا په زور هغه باندې بدکاری وکړه نو هغه زنانه د پاره حکم د سزا به نشته ولقد فتاکیک سره زموږ تاسو علاقې کې ریپ ورته ویل کی ولقد فتاکیک سره انزلنا موږ نازل کړه دې الیکم پتا سبحانه آیاتنا مبینات خارا ومثلا او مثالنا من الذين دعوا خلقوا خلو چې تیر شوی دي من قبلکم تاسو نه وړاندې وموعظه او نصيحت للمتقين د پرهیزګار خلقو د پاره الله نور السماوات نور د اسمانونو ده والارض او د زمکي د دې آیات معنا او تفصیلی ګران ده خو چې چا څومره تشریح دې کړی دا او موږ تاسو ته کومه الله تعالی موږ تاسو پوي کی اسانه معنا د الله نور السماوات والارض نه دا چې الله تعالی باعث ته په دې زمکه کې د هر هغه شی لپاره چې هغه درانه باعث ته کاغذ موږ د لایټ ته کاغذ ورسترګه دا کاغذ پګمې دا کاغذ توري دي کاغذ وحی دا کاغذ قران دی کاغذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دی کاغذ موږ سترګو کې دا ماده د لیدو وغیرہ وغیرہ الله نه وې د هیڅ شی بنو د هر شی به تور تیاری خو دا د الله په فضل کرم باندې الله د وجود دلیل دی او اغنه علاوه دا د الله تعالی مهرباني د اغه نور او غرنا مونږ ته الله سترګې راکړي د قران ګورو او د دې قران کتو د لپاره د لایټ راکړي د الله تعالی راکړي او د دې چې کوم نور قران کریم کې آیاتونه دي هغه تاسو ځان سره نوٹ کړئ او بیا تاسو هغه خپل قران کریم کې وګورئ مقام نو تاسو به دې وضاحت په ان شاء الله تاسو ته کافی حد پوری وشي سوره بقره آیت نمبر 257 سوره بقره آیت نمبر 257 250 چاغه کې الله تعالی نور څه ته ویلي دي یا چاته ویلي سوره مائده آیت نمبر 15